Hello friends, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. د ویډیو کې موږ وایو یو څو جملې چې تړلې دي د پوه شم یا پوی نشم یا مطلب خبر دی کوه. نو ویډیو تر اخره وګورئ. یو څو جملې دي. Come to the point. Come to the point د مطلب خبره کوه. Come to the point د مطلب خبره کوه. یو څوک خبره تاوی راتوي اړې راړې ته ورته وي مطلب خبره کوه سیده. Come to the point. Speak straight. Speak straight. سیده خبر کوه. دا هم هماغه شی ورکوي مطلبي چې یعنی سیده د مطلب خبر دی کوه. Speak straight. سیده خبر کوه. Say what you mean. Say what you mean. وایه چې ستا مطلب څه دی. Say what you mean. وایه مطلب دی څه دی. Say it clearly. Say it clearly. په واضح ډول ووایه. یعنی واضح خبر دی وکړه. Say it clearly. Can you explain that? Can you explain that? دا تشریح کولی شي. په یو څیز په یو خبره پوه نه شي. Can you explain that? I don't get it. I don't get it. زه پرې پوه نه شم. I don't get it. زه پرې پوه نه شم. Make me understand. Make me understand. ما پوه کړه. ته ورته ما پوه کړه پې واضحه. Make me understand. ما پوه کړه پې. I got it. I got it. زه پرې ورسېدم. یعنی زه پې پوه شم. I got it. پوه شم.